د دې نه مخکې چې کومه ویډیو وه هغې کې مونږ تر دې پورې را رسېدلي وو چې د نبي علیه السلام عمر 4 کاله او یو 2 فرښتې په انساني شکلونو کې راغلي او هغه سینه وشلوله، زړه یې وله راوباسو، پای وله د ګناهونو د مادې نه پاک او بیا یې وله کېښود. حلیمه بیبي چې نبي علیه السلام له چا پای ورکول او 4 کاله ورسره یې تېر کړي وو، هغې واپس راوستو خپلې مور امینې بیبي له. چې راوستو امینې بیبي ته یې د هغې واقعې ذکر وکړو چې داسې یو 2 کسان راغلي وو، داسې کار یې وکړو. نو امینه بیبي وه بلکل حیرانه نه شوه. هغه د نبی علیه السلام خپله مور وه، نه په هغې خو هغه هر څه هغه ټول د خدای پاک هغه نښې برکتونه رحمتونه لیدلي وو، معجزې یې لیدلې وې، نازکه حیرانه نه شوه. 2 کاله نبی علیه السلام خپلې مور سره امینې بیبي سره و. د هغې نه بعد د 6 کالو عمر کې امینه بیبي یو پیرې ته خپل ماشوم زوی او ام ایمن نومي ښځه د روان شو مدینې ته لړل. امینه بیبي پلار کره لړه، یو میاشت هلته کې پلار کره تېره کړه. چې کله واپس خپل کور ته مکې ته راتلل نو په لاره کې امینه بیبي ناجوړه شوه او د هغې ناجوړتیا د وجې نه یې مرګ وشو. نو دا خو صرف اوس خیال کې د راوستو خبره ده چې دا ماشوم بچی چې د هغه مور چې د 6 کالو دی په لاره باندې واپس راتلل او هغه بیماره شوي او هغه وفات شوي، نه دا به په دې ماشوم باندې څنګه تېر شوي او چې هغه ماشوم یو هوښیاره یي نه بیا به خامخا د هغه غم ډېر زیات و. نه دا د نبي علیه السلام په ژوند کې لکه ډېر زیات یو سخت وخت راغلی و. د هغې نه بعد دکه ام ایمن نومي ښځه چې دا نه دی دغه ماشوم خپل دادا له راوستو عبدالمطلب صاحب له. عبدالمطلب صاحب هغه خپل کفالت کې واغستو چې حرم شریف ته به عبدالمطلب صاحب وایي ته نه هلته کې به ځان سره یې د خپل نوسې بوتو او هلته کې به یې ورله داسې څادر یا څه جانماز غونته کې داسې څه څیز خور کړو، په هغې باندې به یې ناست و. چې کله به نبي علیه السلام لا نه راغلی نو هم به په هغې باندې څوک د چا مجال به نه کېده چې په هغه ځای کښېني، هغه ځای به خالي پروت و. تر دې پورې چې د نبي علیه السلام څخه ترونه چې هغوی لوی وو هغوی به بیا هم نه کېناستل او که چېرې کوشش به یې وکړم عبدالمطلب صاحب به وایي چې نه د ده په ځای باندې به هېڅوک نه کښېني، دا ډېر شان والا دی او د ده به ډېر لوی شاني. نو دغه د دې نه بعد یو پیرې ته داسې وشو چې د عبدالمطلب صاحب یو اوښ بېدرکه شو. نو د نبي علیه السلام عمر خو لا دوره ډېر نه و، خو هوښیار ماشوم نو عبدالمطلب صاحب ورپسې دا نبي علیه السلام ولېږه چې ورشه اوښ وګوره. نو نبي علیه السلام لیټ شو، نو ډېر زیات بیا پریشانه و، هلته کې په حرم کې تاوېده او یو شعر به یې ځان سره وایي چې خدایه اوښ اوس را پیدا کړي چې را بچې مې راشي. نو هغه لږ وخت بعد چې کله نبي علیه السلام راغی نو عبدالمطلب صاحب ځان سره راجوخت کو او ویې چې ما باندې لکه ستا د لږه جدایي چې کوم نه ډېره ګرانه تېره شوه او بیا به تا هېڅ خپل ځان نه جدا نه کړم. خدای پاک ته دا منظوره وه چې د نبي علیه السلام عمر 8 کاله شو، 2 کاله یې خپل دادا سره تېر کړل بابا سره. نو عبدالمطلب صاحب وفات شو. د عبدالمطلب صاحب د وفات نه مخکې هغه خپل زوی ته ابو طالب ته وصیت وکړو چې دا زما نه بچی چې دی نه به تا سره یي د کفالت کې او د ده دا کفالت په داسې طریقې سره کې چې خبره پکې نه. ابو طالب د خپل پلار هغه خبره هم هغه شان ومنله او دغه خپل ورواری چې کوم دی داسې نه لکه چې موږ خلک وګڼو چې د خپل زامنو په شانې وساتل، نه بلکې د خپلو زامنو نه یې ډېر ښه وساتو. نو دغه د ابو طالب صاحب او د نبي علیه السلام دغه یو ځای وخت چې کوم دی دا بیا تر ډېره وخته پورې و او ابو طالب صاحب د هغه پوره یو ډال په شان دغه شان یو پیرې ته ابو طالب صاحب له خلک رالل او دا یې ورته ووایي چې مکه کې کات دی ډېره زیاته سخته ده، غله هم نشته، فصلونه خراب دي، نو ته د خدای نه سوال وکړه. لکه دغه خلک هغه ډېر مونږ پوه یو په خدای باندې چې د خدای نه به یې سوال کوو، د دی چې به وایي په سمندر کې هم کشته یې کله طوفان راګیره کړم بیا به دی ته خدای را یاد شوی و، هسې به یې کعبه کې د بوتانو عبادت کو. نو یې تر خدای نه سوال وکړه. ابو طالب صاحب لا ولې رالل؟ دا ځکه رالل چې د دې نه مخکې به عبدالمطلب صاحب لا راتلل که نه او هغه به د دې لپاره دعاګانې کولې. نو ابو طالب صاحب وایي ځان سره د خپل ورواره وړوکې واغستو، حرم شریف ته رالل، نور هم څه کسان ورسره وو. هغه ابو طالب صاحب یې خپل ورواره ته ووایي چې د خدای نه سوال وکړه. نو نبي علیه السلام چې له وړوکې ماشوم وي اسمان ته یې وکتل، ګوتې یې اوچته کړه او د هغې نه پس چېرته وایي د وریځې یې نوم او نښه نه وه او بیا وریځه راله او باران وشو، په هغې باندې فصل وشو. نو ابو طالب صاحب وی چې داسې یو مبارک او نوراني او ښکلی مخ دی چې ټول لکه برکتونه پرې راځي چې هغه څه ته وګوري نه هغه کار کېږي. نو د هغې نه بعد د 12 کالو په عمر کې ابو طالب صاحب د هغه خپل تجارت لپاره قافله کې چې کوم دی نه روانېدو شام ته تلل. نو هغه د موسم ګرم و نو هغه نه غوښتل چې ځان سره د خپل ورواره بوځي، خو نبي علیه السلام خفه و
ناغه ځان سره واغ بلاره کې چې د یو ځای ته ورسېدل نه هغه ځای کې یو د صحیح عالم بهیر راهب باندې مشهور نه هغه عالم چې دی نو هغه نبی علیہ السلام پیژندو نو دغه وی چې دا ماشوم چې تاسو کې کوم دی نه د بعد د مخکې پاک خیر پیغمبر جوړای زمونږ په تورات په انجیل کې وی چې کوم نه خیر ما بده کې ولیدي هغه ورته وی تاسو څنګه پته ولګی ما دا څه پته ولګی چې تاسو ته پته نه لګي خداونی پټي دا ټول سيزونه وي د په سجده دي نو دا یو وی بیا یې چې کوم نه وی چې تاسو له روټي تیارو نو چې روټي تیار کړه رايډه نه ماشوم نو نبی علیہ السلام نو هغه تاسو کوی څه دی ورته وی اوخ سرولو له بوتل لري چې واپس راتل نبی علیہ السلام واپس راتنه وی یوي وریځ یو ټوکړه و بر په اسمان کې روانه و نبی علیہ السلام باندې سورې کړه دا شان چې نبی علیہ السلام راو رسید کې ناستو نو باغ ځای باندې کې ناس نور خلک دونه بسوري ناستو نبی علیہ السلام په نور کې ناس نو وی نهونه سورې داسې ټیټ شو نبی علیہ السلام باندې راغی د پاسه نو دی راهب چې کوم نه دی قریش ته خلکو ته وی چې وګوري ورته دی سوري ته وګوري نو د دې نه بعد بیا تاسو کې چې دا ماشوم چې دی نه د ولی سوکته مشر سوکته وی دی وځه به اشاره وی چې دا سړی دی ابو طالب ورته خو وی ابو طالب سره ته وی چې سوګند ولا ورکه چې دی روم ته مونږ بوسا او کته لکه شام هغه ټیم د رومن امپایر سبا کنه یو صوبه د روم ته مونږ بوسا وی کته روم ته بوته وی دا خلک اسنه چې دی قتل کی چرتا نو پدې کې چې کوم دینو بیا ابو طالب سره دا خبره ومنله قافله خو مخکې لړا خو ابو طالب سره نبی علیہ السلام خپل ملګری ابو بکر سره او دا هغه چې کوم غلامو بلال هغه سره چې کوم دینو واپس وي مکې ته راولېګو د دینه پس دغه ټیم کې یو رومیانو را ورسېدل کریسچینزو هغه دلته را ورسېدل او چې را ورسېدل نو دی راهب ته تاسو کو وسل رالی هغه ورته موږ داس یو ماشوم دی او هغه دلته راغلی دی موږ ته دا خبر دی چې هغه خیر پیغمبر به جوړیږي هغه به راغلی او موږ صرف نه یو بلکې چار چاپیر علاق خلک خواره شوی نو راهب ته تاسو کو چې تاسو ته څنګه پته ولګی دا موږ ته داسې پته ولګی دا چې موږ ته پته و خپل کتابونو چې دا یو میاش در په دې میاش کې به ماشوم دی طرف ته راځي راهب ورته وی آیا وی خدای پاک چې سو غواړي نو یا موږ او تاسو سټاپ کولی شو نو رومیان ورته وی نه نو چې موږ نشو کولای بس وی دې خبرې نه واړی کوي نو رومیان پوه شو هغه مخیارو هغه پوه شو په خبره باندې راهب ته وی موږ تاسو را پاتې کیږو واپس نشو او بس نبی علیہ السلام په امن کې وی دا غزاین واپس را ورسېدو د دې نه بعد د نبی علیہ السلام عمر سوار داسې 15 کالو چې په د قریش قبیله او کیس یو قبیله و د دې په میاس کې یو جنگ وشو حرب فجار ورته وی د جنگ د ګناه جنگ نو چې لکه دا غي بسنګ د جاهلیت زمانه کې جنگونه کېدل نو دغه جنگ کې نبی علیہ السلام خپل ترونو سره تل او قریش طرف نه خو قتل نه وکړي صرف یې غیر غش ورکړي ځکه چې دا ګناه یو جنگو نو خدای پاک دې نبی علیہ السلام ډېر ته ساتو د دې نه بعد مخکې وایي کوم دینه د قریشو کې د جاهلانو کې او عربو کې د قتل روکتام لپاره یو معاهده شوی و هغه معاهده چې چا کړی و هغه درې کسانو په نوم کې فضل راته نو په دې وجه به ورته معاهده فضول وي نو دغه معاهده فضول چې ده د دې تجدید لپاره زبیر بن عبد المطلب د نبی علیہ السلام خپل سکات راو زبیر چې کوم دینه سرګرم شو او وی چې دا جنگ چې مو شو د ګناه جنگ چې د دې بعد بیا جنگونه شي دغه معاهده تجدید وکړ دی نو واله وکړ دی نبی علیہ السلام هم دغه مجلس کې د معاهده چې ګنه دې کې شرکت کړو او بیا ډیر مده بعد چې پیغمبر شو نو ویلیو چې داسې معاهده که اوس بیا وشي نه زبدا معاهده خو دا خو کوم چې زبدي کې شریک شوم داسې معاهده وشي او کما تاسو کو هغه زمانه کې چا ویلیو چې داسې قیمتي خو خیات کې چې داسې کما ته چا وی چې داسې خو اخلا خو دې معاهدین واړي کنه زبدي معاهدین نو ماړي د دې معلومیږي چې نبی علیہ السلام د امن سمره امن غوښتو او د جنگونو نه کار کوله